د افغانستان اسلامي جمهوریت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکرات د قطر د بهرنیو چارو وزیر له لوري پرانیستل شول. ټاکل شوی و چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو د تړون څخه څو ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو دا بهیر 7 میاشتې وروسته پیل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په استقبالیه وینا کې ویل ویاړي چې د افغانستان د سولې او ثبات د خبرو قربان دي. یا د غونډې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت په استازیتوب د ملي پخلاینې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله ویل جګړه حل لاره نه ده او باید د سولې او ثبات لپاره کار وشي. نوموړي زیاته کړه له دغه تاریخي فرصت څخه باید د تاریخي او باعزته سولې لپاره استفاده وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت له تیرو کلونو راهیسې د سولې لپاره هڅې کړي چې بین المللي کنفرانسونه، لویه جرګه، د ملي مصالحې شورا جوړښت، د کابل سولې پروسه او مذاکراتي ډلې جوړښت یې بیلګې دي. جګړه حل لاره نه ده او سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده چې باید د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. له طالبانو هم مننه کوو چې د سولې خبرو ته حاضر شول. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر خوند هم په خپلو خبرو کې ویل افغانان باید لکه د ورونو په څیر سوله ییز ژوند وکړي او د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونه دې په پوره حوصله مندۍ سره خپل بحثونه د اسلام د مقدس دین د ارزښتونو او د هیواد د اولیا مصالحو په رڼا کې مخته یوسي. افغانان باید لکه د ورونو په څیر سوله ییز ژوند وکړي. د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونه دې په پوره حوصله مندۍ سره خپل بحثونه د اسلام د مقدس دین د ارزښتونو او د هیواد د اولیا مصالحو په رڼا کې مخته یوسي. کیدای شي بین الافغاني مذاکرات له ستونزو سره مخ شي، خو باید په حوصله مندۍ سره یې هواري ته لار وکتل شي. امریکا د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په خپله وینا کې د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون په اړه د وسلوالو طالبانو له ژمنې څخه هرکلی وکړ. نوموړي ویل که افغانان خپلو کې سوله وکړي، له سولې وروسته به هم د متحده ایالاتو مرستې افغانستان سره دوام پیدا کړي. د سولې د خبرو دې شیبې ته د سخت کار او قربانیو په مټ رسیدلی یو او د ساتلو او ترېنه د ګټې اخیستلو لپاره یې سخت کار ته اړتیا شته ترڅو د مذاکراتو پایله یوه پایدونکې سوله وي. امریکا غواړي مذاکراتي ډلې توافق ته ورسیږي. امریکا د سپتمبر د 11 بریدونه نه هیروي او هڅه کوي چې داسې بریدونه بیا تکرار نشي. د سولې مذاکراتو د پرانیستي مراسمو کې د اسلامي همکاریو سازمان، ناټو، پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، تاجکستان، ناروې، اندونیزیا، فنلند، ترکیه، آلمان، هسپانیا او یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم ویناوې وکړې او د افغانستان سولې پروسه کې د هر راز مرستو ډاډ ورکړ. ټاکل شوی له ورځني ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ د افغانستان اسلامي جمهوریت او د وسلوالو طالبانو مذاکراتي ډلې سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي.